السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نوې اپډیټ په لیږلو سره د ګرافیک جوړولو طریقه درته ښیم چې څنګه موږ باید ګرافیک جوړ کړو. راځو سیټینګ باندې ښکته راځو، دریم باندې کلیک او ګرافیک که چا سره ښه موبایل یا ټمپلیټ وي بیا ښه سیټینګ ورته بروبر کړئ. سموت یا سوپر سموت ایچ ډي آر که چا کار کوي ایچ ډي آر دا ښه سیټینګ دی. کمبارډ کې لوبي کې به هم ایچ ډي آر الټرا، خوب کې هم ایچ ډي آر او های هوم کې ایچ ډي آر دا به اپلای کړئ. دا به ټول چې اپلای کړل بیا به راشئ ښکته دلته برایټس دغه رڼا ده، یعنې چې تاسو څومره خوند درکوي د ګیم رڼا تاسو خوښې مطابق ده. د بل نان سټانډرډ سکرین ده چې تاسو د سکرین اندازه ښیي چې څومره سکرین تاسو لپاره په ګیم کې په کار کېږي هغه ستاسو خوښه ده څومره ستاسو یې د ځان لپاره جوړوئ. مثلا ما 10 ته راوستو، زه یې په 10 باندې اپلای کوم، سکرین پراخه شو. دا د دې لپاره ده چې کوم بټن دي هغه کنټرول ښه راشي. دغه د ګرافیک سیټینګ او کسټمایز کې د ځان لپاره برابر کړئ. بلیسټ کې برابر کسټمایز تر ټولو ښه طریقه ده. خو که د چا کمزوري موبایلونه وي د هغې لپاره بیا سموت ده، سموت کې بیا ایکسټریم اپلای. کمبارډ ته راځو، کمبارډ کې سموت باندې کلیک کوو، سموت کې بیا ایکسټریم باندې کلیک کوو، دا به اپلای کې. لوبي کې هم سموت باندې بیا ایکسټریم باندې کلیک کوو. خوب کې هم همداسې طریقه کوو، هوم کې سموت دا اپلای کوو. دا د هغو موبایلونو لپاره دی چې چا کمزوري وي نسبتا د نورو موبایلو په پرتله. دغه سیټینګ د هر چا لپاره کار کوي. دغه ګرافیک ستاسو ګیم به ګلیچ هم نه کوي او ګیم به هم تیز وي. د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره افغان ګیمینګ پیج درسره فالو کړئ. دغه ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او ویډیو لایک کړئ.